او نقیب الله ورور دا پوښتنه راستولې ده چې دلته بعضې کسان وایي چې بیرغ ته سلامي کول شرکي عمل دی، د دې حقیقت څه دی؟ الجواب بالله التوفیق. معززو دا یو سیاسي عمل دی، سیاسي کار دی چې اکثر حکومتونه داسې کوي. حتی د اسلامي حکومتونو پوځیان هم خپل اسلامي بیرغ ته سلامي کوي. او بیا که دا د یو ضرورت په بنا باندې داسې څوک وکړي خپل بیرغ ته سلامي وکړي، نو دا هیڅ بد کار نه دی. او هغه کسان چې دې ته شرکي عمل وایي هغه د شرک تعریف نه پیژني. هغه باید اول د شرک تعریف وپیژني. بس هسې یو چا د شرک ټاپه په خوله ورکړې ده، د شرک حکم یې په خوله ورکړی دی، د شرک په حقیقت خبر نه دی. مطلقاً و بیرغ ته سلامي کول شرکي عمل بلل غلطه خبره ده، داسې حکم ورکول صحیح نه دی. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.